اتیایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ مرزا فتح اللہ حکیم رحمہ اللہ تلے گلے دے پدی مکتوب شریف کے یو مسئلی بانے بحث کئی مسئلہ دادا چہ در رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم امت بدری آویا ڈلی کی سنگ چہ نبی علیہ السلام فرمائے لینا او پدی دریو آویا ڈلو کے یو ڈل بنا جیوی اغب اللہ تعالیٰ دا جہنم نہ بچ گئی بیا دا علم الکلام بحث تے چہ دغا دو آویا ڈلے با مسلمانانی وی او که کافرانی بوی زمان دا علم الکلام او دا عقائد و کتاب دے شرح العقائد ورتوائیں داغی محشی چه دے او نور علماء لکلی دی چه دا نبی علیہ السلام ورطا امتی ویل تفترق امتی نو دا طول ڈلی مسلمانانی دی جہنم تبزی او دخپلو خطاگانو سزا پا اندازہ با جہنم کی اسیگی او بیا با جنت تزی خود غیوہ ڈالا فرقے ناجیاں دی تب اللہ تعالیٰ دخول اولی ورکیں دی بداول جنت تزی بعض علماء پا دی نور و فرقوبانی دا کفر فتویم کنی و عام زمانگا استاسو دا علم الکلام دا علماء دغر آیا دا نو امام ربانی رحمہ اللہ فرمائے کہ دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم امت بدری آویا ڈلی کی یوی ڈلی تب اللہ تعالیٰ نجات ورکیں اغیت فرقے ناجیہ دا دغا فرقے ناجیہ چی دا فرقہ دا اہل سنت والجماعت تا او دا نور فرقی چی سمر دی دعاویا دا مبتدعہ دی او دا اہل سنت والجماعت ندی یو اتیایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ دا لالا بیک رحمہ اللہ تلے گلے پدی مکتوب شریف کے دو خبروں بانے امام ربانی رحمہ اللہ بحث کئی بلکہ دری یو مسلمانانی تیسکڑی دی پا ترویج دا اسلام تاسو اسلام خور کئی اسلام احکام بانے عملو کئی چه اسلام خکارش دویم نمبر اظہار دا یو افسوس کرے پا ضعف و پا کمزوری دا اسلام و دا مسلمانان دریم بیان دا غلبی دا کفارو کرے چه و مسلمانانو کستاسو دا حال امدغ سپاتی شی نو کافر گوری چرور و قوت کے دے اب دربان غالب شی بیا با مال حیاء و عزت او دا اسلام احکام اگر طول پیمال کی دو اتیایم نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ سکندر خان لودی رحمہ اللہ تلے گلے پدی مکتوب کے امام ربانی رحمہ اللہ یو مسئلے بانے بحث کئی مسئلہ دادا سلامتی قلب نسیان ما سوائے حق جل وعلا صورت سلامتی دا زڑو بی دا نسیان دا ما سوا اللہ نا دا صورت ننیسی یعنی دا انسان زڑو پکی نسالم کیگی و این نسیان معبر بفناس او دغا نسیان دین تعبیر کولیشی پا فناسا ترسو پوری چه انسان فنا مقام تا نہیں رسیدلے نو زڑے سالم نپاتے کیگی او فنا مقام تا اغا نسیان دما سوا اللہ وی صرف چه اللہ جل جلالہ در تیادی او باقی ہر سیر کی دری اتیایم نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ بہادر خان رحمہ اللہ تلے گنے پدی مکتوب کے امام ربانی رحمہ اللہ پدی بحث کئی چه مسلمانان خاص کر سالکان دوی با ظاہر و باطن پا شریعت و پا حقیقت بانی جمع کئیں
دا سه نه ده چې حقیقت جدا شی دی او شریعت جدا شی دی، نه، ظاهر او باطن با په شریعت او حقیقت باندې جمع کئ. شریعت او حقیقت یو شی دی، خو شریعت ظاهر ته وایي، بیا د دې شریعت چې کوم آثار او انوار باطن ته ورسیږي هغې ته بیا حقیقت وایي. سلور اتیایم نمبر مکتوب امام ربانی رحمه الله دا سید احمد قادری رحمه الله ته لیږلی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دو خبرو باندې بحث کړی. یو دا دی چې شریعت او حقیقت دا د یو بل نه جدا نه دي، دا یو شی دی. ممکنه دا ده چې د امام ربانی رحمه الله زمانه کې هم داسې خلک وو چې د تصوف دعوه به یې کوله، خو شریعت او تصوف به جدا ګڼه. زمونږ استادو زمانه کې هم داسې ده چې بعضې خلک داسې شته چې شریعت او تصوف سره جدا ګڼي. زمونږ یو ملګری ما ته ډوډۍ کړې وه چې لاړم نو په کوټه کې د خپل پیر صاحب ناکس ویستله. څومره چې دا دیوالو دومره یې د هغه پیر صاحب عکس هم و. نو چې ورغی د هغه عکس پښې مچې کړې. ما ورته ویې داسې مه کوه، دا نیکانو خلکو سره چې موږ او تاسو تعلق ساتو دا دې دپاره چې موږ او تاسو الله ته ورسئ او نه پیر صاحب ستا په دې خوشحاله کېږي. ما ته ویې دې سره کار مه لره، دا تاسو د علم القال والا او موږ د علم الحال والا یو. دا شریعت نه دی، دا محبت دی. نو ګورئ د هغه فکر کې داسې پرته وه چې شریعت به جدا شي او محبت او طریقت به جدا شي. دا زمونږ په زمانه کې هم داسې شته. ممکنه ده چې د امام ربانی رحمه الله زمانه کې دا خلک ډېرو، نو دا مضمون بیا بیا امام ربانی رحمه الله ذکر کوي او په دې باندې بحث کوي چې شریعت او طریقت د یو بل نه جدا نه دي، بلکې دا یو شی دی. دویمه خبره پکې دا کړې ده، اصول رسیدل حق الیقین ته دا مطابقت د علوم او د معارفو، دا هغه مقام دی چې هغه علوم او معارف د شریعت دي. یعنی د سلوک چې کوم علوم دي دا د شریعت د علوم سره یو شان دي، دا سره جدا نه دي. 15 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمه الله مرزا فتح الله حکیم رحمه الله ته لیږلی دی. په دې مکتوب کې امام ربانی رحمه الله دو خبرو باندې بحث کړی. یو ترغیب دی په اتیان د اعمالو صالحه، چې سالکانو تاسو نیک اعمالو ته کار ووایئ، او دویم خاص کر په ادا کولو د مونځ په جماعت سره چې بې جمع مونځ مه کوئ. زمونږ استاد اصول فقه والا وایي که نه، جمع باندې مونځ کول ادا کامله ده، او ځان له چې مونځ کې اگر که په خپل وخت کې کوې دا ادا کامله نه ده، دا شبیه بالادا ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته چې اول مونځ د مونځ حکم راغی نو الله تعالی ورته جبریل علیه السلام راولېږه او جمع ورته ورکړه د ماسپښین نه، نو ابتدا د مونځ دا په جمع راغلی ده. نو امام ربانی رحمه الله هم خپلو دوستانو او مخلصانو ته وایي چې اعمال صالحه کوئ، بیا خاص کر د جمع د مونځ ډېر لحاظ ساتئ.